نحمده و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دیر قدرمند منگل صاحب، دیر قدرمند بلخی صاحب، محترم موین صاحبان، محترمین د لیسو رئیسان، دیر قدرمند استادان، ما د سترګو تور شاگردان، تاسې ما د سترګو تور یې، خدای ما همیشه ساتل. لومړی تر ټولو اول د اختر مبارکي در کوم او بیا مننه کوم درنه. مننه اول چې ما بلنه مو منله او دلته م تشریف راوړ. دا یې تاسې کور ده، په دې باندې چرت مه وهئ. دا د بل چا کور نه ده، دا د ولس کور ده. د ولسمشر معنا څه ده؟ ولسمشر د ولس خادم ده. تاسې ولس یې. په یو نظام باندې چې په ولسمشري بنا ده، ولسمشر ولس ته مسئول ده، د خدای جل شانه ته مسئول ده، ولس ته مسئول ده، قانون ته مسئول ده. دوم مننه مې دا ده چې تاسې درس وایي. پوهنې ته هم بېسارې مینه ده. له دې مینې نه او له دې نه چې 80% هم بریالي سوي، د زړه له کومې مننه. کورونه ماباد دا مینه ژوندۍ وساتئ. دې مینې سره هر شی حل کېږي. پوهېږئ ما ورته تاسې فرق څه ده؟ هېڅ. هر یو هم یو بل اشرف غني او د افغانستان ولسمشر کېدای شي. ما ډېر نږدې ملګری، ما اول 6 کاله کلي کې تېر کړي دي. کورنۍ مې 200 کاله ده چې کابل کې چې بیا ونه وایي چې کوم دروغ وایم. یا چې ما د اولو 6 کالو ډېر خوږ ملګری خرکار سو. ځکه زه مکتب ته لاړم، دی پاتې سو. ژوند هیڅ وخت د ژوندلیک یا برخلیک له پخوا نه ده لیکل سوی. دا موږ تاسې باندې تعلق لري چې له خپل ژوند نه څه جوړو. نو مکتب ته د یو زینې پلې غوندې وګورئ. هره بر پله چې تاسې پورته کېږئ، نورې پلې خلاصېږي. او د دې معنا څه ده؟ دې معنا دا ده چې تاسې لویترین علمي، سیاسي او اقتصادي مدارجو ته رسېدی شئ. او دا د منګل صاحب، د لیوال صاحب، د نورو موین صاحبانو، د وزیر صاحب بلخي وظیفه دا ده چې تاسو ته دا پول برابر کړي. زه ځان ته د یو پول په حیث ګورم چې نوی نسل په دې پول د افغانستان چیښتن سي او یو خواخوږی، بریالی او هوسا افغانستان جوړ کړي. مګر ځکه نن چې تاسې کلمه چې ډېره سخته وه اکبر جان باندې، د مسافر کلمه. مسافر نه یې، د دې وطن خاوندان یې، د دې وطن چښتنان. په خپل وطن کې څوک مسافر نه ده. تاسې ځوانان هر یو مې ما سفیران یې چې کلیو ته پیغام ورسوئ چې دا وطن سوله غواړي. دا وطن با عزت پایدار سوله غواړي. د جنگ قیمت وسنجوئ، برته یې ولس ته تشریح کړئ. د یو هفته جنگ قیمت لسها مکتبه په ټول افغانستان کې آبادولی سي. د یو میاشتې د جنگ قیمت پوهنتونونه آبادولی سي. د یو کال د جنگ قیمت ولایتونه بدلولی سي. دغه پیغام مې
ټولو ته ورسوي. موږ او تاسو خو ټول عمیق اړیکې لرو، نو ضرور ده چې تاسې ظالما سفیران د دې وطن د میندو سفیران سئ، د دې وطن د خویندو سفیران سئ، د علماو د سیاسیونو. بله خبره دا ده چې تاسې لوی سیاست پسې وګرځئ. دا واړه تفرقې سیاست نه دي، دا حماقت ده. تاسې لوی سیاست څه ده؟ دا وطن 15,000 کاله د عزت ژوند کړی، 15,000 نور کاله به یې تاسې خلاصوئ. نوم وګټئ، د عزت نوم وګټئ، ځان ته یې وګټئ، کلي ته یې وګټئ، ولایت ته یې وګټئ، مګر له ټولو نه افغانستان ته یې وګټئ. له وطن نه چې باندې ځئ، هېڅوک نه پوهېږي چې د افغانستان له کوم ځای دی. ام ښېګړې چې صفت هم کوي وایي افغان ده، ام که خدای ناکړه کوم بدکار سي افغان ده. داخل کې دغه افغانیت وساتئ. موږ مختلفې ژبې موږ د قدر وړ دي، لکه ګلان دي چې یو وخت دي، اما موږ ډېر قوي شی دا ده چې یو واحد ملت یو، یو موټی ملت یو، او تاسې استازي، تاسې راتلونکي رهبران یې. نو زه بیا هم درنه مننه کوم، تعلیماتو ته ډېره سخته توجه وکړئ. مشکلات مخصوصا د لیلې هلکان خو ډوډۍ سره همیشه مشکلات لري. زه وخت سره رئیس د پوهنتون وم، هره شپه به 3 یا 4 یا 5 ناجوړه شول. نو اوس ما ترتیب نیولی، انشاءالله راتلونکي 2 کالو کې به د لیلې ترتیبات د ډوډۍ له نظر نه له نورو شیانو بدل کړو، او بل کال ته به انشاءالله تاسو بیا راځئ. اما مخکې له هغه نه ما هیله ده چې زه درس هم خپله یو وار له نږدې نه وګورم. ژوندي اوسئ، تل دې وي افغانستان، پاینده به افغانستان. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.